په کم 3 بجې د ماپښین لمونځونه قضا کېږي. زه موارد د ماپښین لمونځ کوم، بیا به مجلس کوم، کار به بیا باد کړو، راځم کابل به موږ وخت لمانځل. بلاله راځه د ماپښین لمونځ به وکړو، بیا به راسې بیا به کار کوو. ته درځه زه به دا څه کار وکړم چې در به شم. دا نه پوره کېږي، راځه خپل لمونځ وکړو. دا لږ کار دی، څو خښتې ویسم زه پس دره نه. سمه ده، زه مانځه ځمه. چېرې که سیټ رالی کیل عثمان چېرې دی، هغه د ماپښین مانځله تللی دی. سمه ده وروره، صحیح ده. ته خپل کار وکړه، بیا پسې راسه. صحیح. اوښ زه ته و د خدای به سیټ راولي، بیا به زه تا په ګورم. ورته وایم چې دی ګرده ورځ هلته وسایطه پروت یې، کار نه کوي. که چېرې سیټ ماښام خوشحاله شو، ماته 2-3 سوه زیاتې راکړي. د دا رقم ایمانداران د وجې زموږ د بېمانان کار ولاړ. ته ودرې زه منځله ځې چې ته راځې، زما ستا کار به ما کړی. هلکه بلاله عثمان چېرې دی؟ والله که زه څه به خبر یم، ولاړ هلته ګدر وسایطه پروت یې، کار نه کوي، ګدر وسایطه پروت یې. دا څه واده خو زما سره داړې وړې دی، څنګه کار نه کوي دلته؟ ګدر وسایطه پروت یې. والله خیر بلاله ته خپل کار وکړه، مازدیګر چې دی ما له داړې رالی، بیا به زه ده سره جوړ شم چې دی څنګه دا کار کوي. دی خو ما ته وایي زه دونه ایمانداره یم، دا تره یم دا تره یم، دا څنګه کار دی؟ وسایطه پروت. بس ته خپل کار وکړه، مازدیګر زه ده سره سر خلاصوم. راځه عثمانه، مازدیګر شو، بالا چې ټیټ د خپله جاړې به جمعه ولاړ به شو. ښه ځو، راځه اذان وسو. وسو ما ولې نه واورېدی؟ ته په کار لګیا وې. ښه درځه. سیته مازدیګر شو، زموږ جاړې راکړه. کار مې سره وکړي؟ ځه ډېر ښه دی چې کار مې کړی، خو ډېره ښایسته خبره. یا بلال خان ونه سه عثمان خان زما هغه ولې 2 سوه درته 500 سوه ورکړه. ښه زه چې غرمه داره لمه ته چیرې کړلی وای وسایطه پروت وې؟ چېرې سایطه پروت ومه؟ ته خوارې کاله که سایطه پروت وې؟ چا درته ویل زه سایطه پروت یم؟ وروره زه خو ماپښین لمانځله تللی وم. ښه ته لمانځله کړلې وې؟ وایي تا ته چا څه وویل؟ ما ته بل ول دا ګره ورځ سایطه پروت کار نه کوي. استغفرالله استغفرالله، لمانځله تللی وم وروره، ولکه بل ځای تللی وم. ښه بس لمانځله کړلې وې، بخښنه ډېره غواړم. ته ولې دی سبا راځي، د سره به زه کار وګورم دا وخت. په کم ورځ کې چې لمونځ اودس نه وي، الله پاک برکت په هغه ورځ کې نه وي پرېږدي. بېشکه و لمونځ به موږ ته کوو، مسلمانان یو په کم کار کې لمونځ و اودس نه وي، خیر و خیرات نه وي، هغه کار پر مخ نه شي تللی. د دا رقم شیطانانو په خوله مه کوه، د خدای بنده زه بیا لمانځه توړې یم کله دی چې دی. نه کوم انشاءالله. بس الله دې نور توفیق هم پر درکړي. سبا راسمه. سبا راسه، دی چې رالی داسې زه کاټوم.